اولمپیک ملي کمیټه د کورش د ملي فدراسیون مشرتابه او ټولو همکارانو چې کومه تابع نیولې وه او وعده یې کړې وه چې افغانستان به د نړیوالو سیالیو کوربه وي. انشاءالله سبا د پنجشنبې ورځ 9 بجې زموږ دغه د دودیزې غېږنیونې نړیوال مسابقات پیل کېږي چې په دغه کې مخکې ما یادونه وکړه چې د 6 هېوادونو لوبغاړي استادان مربیان او د فدراسیونونو مشران او یو شمېر نور مېلمانه د شرکت کوي. دغه لوبې به 3 ورځې دوام لري چې سبا د رسمي افتتاحیې ترڅنګ لوبې او مسابقات به هم وي، همدغسې د جمعې په ورځ باندې او د شنبې په ورځ باندې. د دغو جشنواري د تخنیکي او فني په برخه کې جزئیات به د کورش فدراسیون مشرتابه ورکوي. زه یوازې دومره وایم چې دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې د ورزش په برخه کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د 6 هېوادونو لوبغاړي چې تعداد یې 80 تنو ته رسیږي او په کور دننه د 100 تنه پهلوانان چې له مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي او په اوله کټګوریو کې دي، هغه پهلوانان به دلته په دغه نړیواله جشنواره کې سهم لري او مسابقه به ترسره کوي. نو دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده او دا د دې څرګندونه کوي چې الحمدلله افغانستان اوس د بل هر وخت په نسبت باندې د نړۍ په کچه باندې یو امنترین هیواد ده او په افغانستان کې اوس دغه فرصتونه مهیا دي چې نه تنها یوازې د ورزش په برخه کې بلکې په هره برخه کې نړیوال کولی سي چې راشي افغانستان له نږدې څخه وویني، په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، په افغانستان کې د سیاحت لپاره راسي، د لیدې کتو لپاره راسي. افغانستان یو ښکلی هیواد ده، ښې منظرې لري، د طبیعت منظرې لري. لکه دا اوس چې موږ په دغه سټیج باندې تاسې وینئ د 6 هیوادونو نمایندګان او مسؤلین له موږ سره په یوه سټیج باندې ناست دي او د صمیمیت په فضا کې په خوشحاله فضا کې سره راجمع سوي یو او د مختلفو هیوادو خلک دلته موجود دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت ده او نړۍ ته موږ له دې ځای څخه یو ښه پیغام ورکوو چې افغانستان چې پخوا به یوازې له دې ځای څخه د جنګونو راپورونه ورکول کېدل، اوس الحمدلله د امن، ترقۍ، بهبود او د پرمختګ راپورونه ورکول کېږي او افغانستان اوس یو امن هیواد بدل شوی ده. موږ په ټولو هغه ورزشي نهادونو باندې غږ کوو چې د ورزش په برخه کې کار کوي چې راسي افغانستان ته افغانستان له نږدې څخه وویني او په ځانګړي توګه د هغه نړیوال ورزشي نهادونه چې د ورزش په برخه کې کار کوي د هغوی توجه را اړوو چې دا د نن تاسې وینئ افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه ده او دلته به نړیوالې مسابقې ترسره کېږي. نور ستاسې وخت نه اخلم، د ټولو رسنیو له استازو څخه دلته کوم برخوال دي له ټولو څخه مننه کوم چې په دغه کنفرانس کې برخه اخیستې ده.